انګریزان خو د پخوانه د مسلمان دشمنان دي، هغوی دا بیت المقدس قبضه کړ، شام یې ونیوه او قبضه کړ او غټ غټ علما یې مړه کړل او مسلمانان یې په قید و بند کې واچول. مسلمانانو قوت ختم شو. خدای پاک دې کې ډېرې قصې شوي دي، خو دې راته غټې ویم. الله پاک رستو سلطان صلاح الدین ایوبی راوسته، سلطان صلاح الدین ایوبی خدای راوسته او هغه حمله وکړه په شام باندې په بیت المقدس، او بیت المقدس په خپل قبضه کې واغشته. دا زمونږ بیت المقدس د بل چانو، دا زمونږ او زمونږ په خپل قبضه کې بیت المقدس واغشته او واپس جمعات مزیدار جوړ کړ. او عیسایانو چې په کومې نخرې کړې وې او کلیسا او ګرجې پکې جوړه کړې وه، ایته ختمه کړه او ښه مزیدار یې جوړ کړ. دغه د سلطان صلاح الدین ایوبی د لاس بیت المقدس اوس هم شته، په شپېتو جربو کې دی بیت المقدس جمعات، په څو کې؟ په شپېتو جربو کې دی. شپېته جربه 13 کړی، شپېته جربه دا تقریبا څو کناله شو؟ یو سل 240 کناله کې دا جمعات جوړ دی او خشته ټیلونه پکې لګولې دي، خشته ټیلونه. او ما ته پته نشته، او زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجال صاحب رحمت الله علیه تلو هغه دا ویلي دي، وی چې داسې ټیلونه لګولې دي چې په هغې کې مخامخ ورته ګورې تا ته به خشته ښکلې ټیل ښکاري، خو که لږ پترس ورته ګورې نو د سلطان صلاح الدین ایوبي تصویر پکې په نښه راځي. او یو محراب یې جوړ کړی، دا محراب یو، او دا د یو لرګي نه جوړ دی دا محراب، په دې کې ټانکا پیون میخ نشته، داسې محراب یې جوړ کړی دی. نو لګیو مسلمانانو پکې منځونه کول، آبادو. نو یهودیان غاصبان رالل، نو د بیت المقدس په ښار یې حمله وکړه. نو چې حمله یې وکړه نو ښار یې ونیوه، خو متنازع دی، ګورئ په زور یې نیولی دی. نو چې وینیوه نو په دا نیمه کې وله دیواله وه، نو نیمه مسلمانانو ته پرېښود چې په دې کې تاسو خپل عبادت کوئ، او په نیم کې هغوی ځان له خپله عبادت خانه جوړه کړه. نو اوس نیم بیت المقدس د هغوی عبادت خانه ده او باقی نیم پاتې دی. ای مسلمان ته پرېښی دی، خو څنګه مسلمان ته پرېښی دی؟ په دروازو یې مسلمان نشته، په دروازو یې یهودیان پولیس ولاړ دی، په دروازو یې د یهودیانو پوج ولاړ دی، په هغه نیم هم. نو که څوک پریدي جومات ته نو بس د هغوی اختیار دی، او که څوک نه پریدي نو واپس یې کوي. اوس دا بیت المقدس هغه جومات دی چې رسول الله مبارک 14 میاشتې څه د پاسه دې ته مونځ کړی دی په مدینه منوره کې. لومبې رسول الله مبارک بیت الله ته مونځ کاو، حضور پاک به لومبې بیت الله ته مونځ کاو. چې کله مونځ نو فرض به رسول الله مبارک بیت الله ته مونځ کاو. او که کم وخت رسول الله مبارک ته پیغمبري نه ده میلاو شوې او په غار حرا کې مونځ کوي، نو بیا بیت الله مبارک ته مونځ کوي، بیت الله شریف ته. د هجرت نه 3 کاله مخکې الله پاک ورته حکم وکړ چې بیت المقدس ته مونځ شروع کړه، په مکه مکرمه کې د هجرت نه 3 کاله مخکې. نو بیا به نبی علیہ السلام بیت المقدس ته په داسې طریقه مونځ کاو چې دې خوا به ودرېده، نو به بیت الله ته مخو، به بیت المقدس ته مخو، په داسې طریقې مونځ کاو. خو چې کله نبی علیہ السلام د مکې مکرمې نه مدینې ته هجرت شروع کړ، نو بیا په هغې عمل ممکن نو، بیا دواړو ته مخ کولی نه شو، نو بیا بیت المقدس ته مونځ کاو، هغې ته مخ کاو. نو چې مدینې منورې ته ورسېد، نو په مدینه منوره کې 14 میاشتې او تقریبا 3 ورځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته مونځ وکړ، مکمل بیت المقدس ته مونځ کاو. 11 میاشتې یا 14، ځکه په 12 د ربیع الاول نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته رسېدلی، او قبله چې بدله شوې ده، نو په بل کال نه پس بیا یا د رجب په 15 د زبرګې په 15 او یا د شوقدر په 15 اختلاف پکې شته، بیا تحویل راغلی دی، قبله بدله شوې ده. نو نبی علیہ السلام مبارک په مدینه منوره کې یو ښځه وه، د هغې زوی وفات شوی، ثابت ابن قیس. نو نبی علیہ السلام د هغې مور له تعزیت له تلی و، عذرخواهي چې تاسو ورته وایئ،
فاتحه خوانی چې مونږ ورته وایو الته تلو نو الته یو جمعاتو یو ځای پاغې کې مونځ کاو مسجد د بنو سلمه ورته وایي دا جمعات اوس هم شته اوس ورته مسجد قبلتین وایي دا حاجیان صاحبان چې لاړ شي نو د جمعات ته ځي نو 2 رکعاته نفل پکې کوي وادي عقیق ورته وایي دا ډېر برکتي علاقه ده نږدې ورسره بالکل نږدې دې سره د جامعه اسلامیه د مدینه منوره اسلامیک یونیورسټي چې ورته وایي او داسې ډېر نږدې ورسره هغه کویم دی کوم چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د یهودي نه په بیه اخیستی او مسلمانانو ته وقف کړی هغه کویم ورسره دی بیر عثمان بیر رومم ورته ویل کېږي هغه کویم ورسره خوا کې دی نو حضور پاک د ماسپخین په مانځه ولاړو بیت المقدس یا بیت المقدس قبله وه هغې ته نبی علیہ السلام مونځ کو صحابه ورپسې و دی کې حکم راغی په مانځه کې دنه فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فول وجوهکم شطرا بس اوس تاسو بیت الله ته مخ کې او نبی علیہ السلام به خدای تعالی سوچتول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ار وقت به نبی علیہ السلام لاس خدای ته اوچتاو چې یا خدای پاکا مال دا بیت الله واپس قبله کې یا الله دا بیت الله را واپس قبله کې او اسمان ته به قتل چې وحی به کله راځي کله به جبرئیل علیہ السلام راځي نو 2 رکعات بیت المقدس ته کړیو او دې کې وحی رااله ویمون بیت الله ته کدا باقی 2 رکعات نو صحابه ته خو پته و چې نبی علیہ السلام دعاګانې کوي صحابه ته خو پته و چې رسول الله مبارک اسمان ته سر مبارک اوچتای نو نبی علیہ السلام په مانځه کې راوګرځید لکه مثلا چې هغه طرف ته مخی او سپونم هغه طرف ته مشرق طرف ته مثلا او نیغ بیت المقدس هغه طرف ته بیت الله اپوزیټ بالکل دی بل طرف ته نو بس سپونه دی خواشو مخونه راو ګرځول نبی علیہ السلام په سپونو کې نیغ راغی او دی بل طرف ته ودرېد دا هغه زمانہ وا چې په منځ کې ګرځېدل جایز دا هغه زمانہ وا چې په منځ کې خبرم جایز وي دا لومبه زمانہ وا منځ کې به خلق یو بل سره خبرې کولې سلام به واچو السلام علیکم ورحمت الله نو مانځه کې به خلق جواب ورکو علیکم السلام منځ کې به تاسو کې یو سړی براغي بل نه به تاسو کو سو رکعات شوي دي هغه بوته یا یو شوي دي یا 2 شوي دي نو په مانځه به ودرېد نو دې وخت کې منځ کې خبرم جایز وي او دې وخت کې په منځ کې ګرځېدلم جایز شو ورستو بیا دا آیت نازل شو چې قوموا لله قانتین نو په مانځه کې خبرم بند شوي او ګرځېدلم ورپسې بند شو نو 2 رکعات نبی علیہ السلام بیت المقدس ته کړیو او 2 رکعات نبی علیہ السلام او وسره چې کم صحابه بیت الله ته وکړل نو دا 14 یو ولس میاشتې او تقریبا 3 ورځې راځي ایرونو چې کم زیته د دوالو جهان مبارک سردار 14 میاشتې یا ولس میاشتې منځو کې او کم د مسلمان قبله دا غینه برکتی ځای بل شته نشته اقا قبله د مسلمانانو چې دا موږ ته قبله اول وایو نو اول څه حقیقي اول نه دی دا غینه مخکې رسول الله مبارک بیت الله ته منځ کړی دی خدا تحویل چې راغی دا غینه مخکې بیت المقدس ته 14 میاشتې منځ شوی دی نو هغه نن د یهودو په قبضه کې ده نیم کې خپل عبادت خانه جوړه کړې ده او باقی نیم کې د مسلمانانو ده خدا غوی خوخر دیواله پکې والے کې کوم مسلمان پریدي او کوم مسلمان نه پریدي نو نن پاکستان د امریکای صدر ټرمپ اعلان وکړ اوسه پورې دا د بیت المقدس خار دا ګوریاد ساته دا د اقوام متحده قانون دی خو افسوس دا کوم کہ مسلمان گولی دا خلاصه کی کنه گولی دا نو اقوام متحده په سره منډه کی وته وی گولی دا ول اخلاص کړه نو دیم وای پلارم ولا وای رورم ولا وای قومم ولا وای کلم ولا وای وطنم ولا تباکی تا ولی گولی دا خلاص کړه تا پټاخه ول اخلاص کړه او که امریکانی او عیسائی بمونه هم خلاص کی کنه ناغه ته غږ نشي کوي دا لوی مصیبت ده قانون دا د اقوام متحده بین الملل او د دنیا قانون دا د انټرنیشنل چې کومه متنازع علاقه نو پاغه کې یو ملک دارالخلافه نشي جوړول پای تخت او دارالخلافه پاغه کې بالکل نشي جوړول دا ستا متنازع ده خو د مسلمان د تا په زور نیولې ده
مسلمان وی زما ته زما. نو په اقوام متحده قانون داده چې دې کې دارالخلافه نشي جوړولی. قانون داده چې په دې کې به د بار ملک سفارتخانه نه جوړېږي. بس ټیک ده چې کم زورور شو د هغه ده په زور نیولې شوې ده، لیکن د قانون خلاف ورزي وکړله ټرمپ د امریکې صدر او اعلان یې وکړ چې نه یهودیان دې هم دلته دارالخلافه جوړه کړي چې دا بس د هغوی قوي شي. بس دارالخلافه جوړه شوه لکه اسلام آباد غوندې، خو قوي شو که نه. او خپله اعلان یې وکړه چې زما کومه سفارتخانه ده دا دې ملته جوړه شي. مسلمانانو دا ظلم دی که نه دی ظلم؟ دا زیاتې دی که نه دی زیاتې؟ نن په ټوله دنیا کې د هغې دپاره مظاهرې شروع دي. اور یې وکه نه اور یه خدای ستا بې خو باسه. ته خو په امریکا کې ستا ملک خو امریکا ده، ته خو د اسرائیل وزیر اعظم او صدر نه، تا دې سره څه کار دی؟ هغه کار وکړه چې د مسلمان او د یهودو په منځ کې جنگ جوړ نه شي. نو جنگ دې جوړ کړه، نفرت دې جوړ کړه، مسلمان ته بیا تیلې وواو. زمارونو دا ولې دا ظلم کېږي مسلمان سره؟ دا په یمن کې او دا په شام کې او دا په فلسطین کې او دا په برما کې او دا په کشمیر کې او دا په مختلفو ملکونو کې نن د مسلمان په سر دا اور ولې بل دی؟ دا ولې؟ موږ دعا ته ناست یو، موږ به دعاګانې کوو، موږ مظاهرو ته ناست یو، موږ په سړک چغې وو، موږ جلسو جلوسونو ته ناست یو، موږ په جلوسونه کوو. اب هم وایي دا ولې؟ دا مسلمان خپل رب ته شا کړی ده. مسلمان خپل رب ته شا کړی ده، هغه سزا مونږ ته ملاویږي. مونږ خپل قومي وحدت پرېښی دی، مونږ خپل منځ کې 50 ډلې شوي یو، مونږ خپل منځ کې 50 ډلې جوړې شوي دي او اختلافات هم جوړ کړي په خپل منځ کې. ملي وحدت، قومي وحدت مو پرېښی دی. مونږ خدای ته شا کړی ده، مونږ بربند شوي یو، زمونږ خویندې بربندې شوي دي، زمونږ لونه بربندې شوې، زمونږ میندې بربندې شوې، مونږ بورقې وغورځولې، مونږ صادرونه وغورځول، مونږ لوپټې په سر کړې، لوپټې بیا وغورځولې، سر تور سرې شوې زمونږ پیغلې، بیا د هغې نه پس کمیسونه پیغله وغورځول، بنینونه یې واچول، هغې نه پسې پرتوګونه وغورځول، پتلونونه یې واچول. کمیسونه چې چاچولې دي نو لستوڼې ورسره نشته، او پرتوګ چې لاندې نیمې خپې ورسره لاندې ښکاري. رښتیا ویم که دروغ ویم؟ نو په دې الله خفه دی که نه؟ الله خفه شو. نو قانون دا دی چې زما بچی او پردی بچی په جګړه شي، نو هوښیار سړی هغه دی چې پردي بچی له ډب نه ورکوي. چا له ډب ورکوي؟ خپل نه ورکوي. نو مسلمان د الله خپل دی، د له ډب ورکوي، دی خپل دی، دی خپل بنده دی، ایم بندگان دام خو دی خپل دی، دی مسلمان دی. نو سپېړه دی له ورکوي، دی له سپېړه ورکوي. ولې داسې کوې؟ ولې بربند شوې؟ ولې دې خور بربنډه کړه؟ ولې دې ښځه بربنډه کړه؟ ولې د خدای رحم بند شو؟ کلم چې د انسان د حیا ختم شي، د ښځې د خدای رحم بند شي، د رحمت فرشتې بند شي. حضرت ابراهیم علیه السلام چې نمرود کله اور ته غورځو، نمرود اخو یې داسې اور جوړ کړ، داسې اور چې د هغې د پاسه مرغۍ پر نه شو والی، دومره خطرناک اورو. نو دی خو به خشاکونه راوړل او په اور کې اچول او غرغنډې روانې دي. نو چې کله ابراهیم علیه السلام بیا ورغورځو، نو لکه سوچ راغی چې خدایا دا به ورغورځوي اوس څوک؟ هغه دومره تیز اور دی چې دې تیز اور ته موږ دې نږدې کېدی نه شو، دې به څنګه ورغورځو؟ نو شیطان ورته چلو خو، شیطان د دوزخ ټالونه لیدي دي، هغه چلې ورته وخو. نو ورته یو ټال جوړ کې او په هغه ټال کې به دی کېنوې او ټال له به جوټه ورکې، جوټه. نو چې کله ټال د دې اور دې میسته شي، نو ټال پړې به پرې کې، زنځیر به پرې کې، بره نه به وخېجوې، نو دی به د اور دې میسته ورغورځېږي. نو ابراهیم علیه السلام نه هغې راوسته او په ټال باندې کېنه. نو چې څنګه کېنو او ټال اوچتې، ټال نه اوچتېږي، دی زور لگئی چې ټال اوچت کو، ټال فرشتو نیولې دی، هغې یې نه پرېږدي. نو شیطان والا راغی وی چل د تخیم ورشه پیغلی جینکې راولې او سرونه سر تور کې او دې ټال سره ودروي. بس هغې وی دا خو اسانه خبره ده، جینکې یوازې راتلل نه دي، ګډې به یم کو.
پیغلی جنکی راوسته د سرونو نه ولا صادرونو لپټې لره کړې او د ټال سره ادرولې چې ټالې سنگ اړه او ټال په حرکت کې شو ولې ځکه د رحمت فرشته لاړې ختم شي دا چې ابراهیم علیه السلام سره مدد کی دا کومه فرشتي دي دا خو د رحم فرشتي دي دا لاړې نو ټال سپک شو نو دیکه ورکړه نو ابراهیم علیه السلام دا اور میاسته ورغورځو دا ټیک ده چې الله دا غي حفاظت په غور کې موک یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم دا اور ګرمواله خدا الله په قبضه کې دی نو الله اور ته وګوره پام کوا یخشا یخ خدا سے یخمنا چې ابراهیم علیه السلام له تکلیف ورکه سلاما معتدل معتدل چې دل تکلیف ورنه کړي دا کې محفوظ پروتي نو رونو چې کله زمون خويندې زمون لونه او زمون میندې بربند شو سرتو سر شوي نو د رحمت فرشته وای ک تختیبا او چې د رحمت فرشته لاړ شي نو زمکه خو به فرشتو نه خالی کیږي اخو خامخه فرشته برازي نو چې د رحم ني نو کمی فرشته برازي د غضب دغه مسله ده مولانا صاحب مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمت الله علیه الله دې په قبر انوار نازل کی هغه تلو بیت المقدس تا علماء تلی دی بیت المقدس تا هغه زمانہ کې چې لا يهوديانو نونی ولې لا د مسلمان په قبضه کې خپکهګه ما مونږ خو دعاګانې کو لیکن مونږ وایو چې الله برحم کوي خو ته هم خدای خوشاله کا کنه تو ولی اللہ خپکے نوی پلار تیرے دما اللہ اکبر دا بیت المقدس پا خار کی پلار تیرے دما نو یو دکاندار را پس آوازو کچے اے سیکا یا سیخ آوازو کو اے سیکا یو ځل آوازو کو وی خندل دوباره آوازو کو وی خندل دا پورے درې باره آوازو کرا پورے و خندل ما پټکی والے ما ګیروا نو وی خپشو ما نو ورله مغه دکاندار ته نو جوان لکو ما وی ما ترې دا سیک ولی وی وی ته سیک نه سو مې چې تا ما کې صدا سیکات سیکو ولیدل وی چې پټکی دې والد لکه سیکانو غوندو ګیره دې پرې خیره وی ما وسره باس شروع کو ما وی تاسو بچی دا چاہے مسلمان که کافر ا دکاندار ته وینا مسلمان ما وی تاسو صحابه بچی تاسو دا چا بچی بیت المقدس بیا د رسول الله مبارک نه پس د حضرت عمر فاروق په زمانہ کې فتح شوه دی او چا فتح کا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ابو عبیدہ فتح کو بیت المقدس خار د عیسایانو نا او چې څنګه فتح کو بیت المقدس نو عمر سے به زم د بیت المقدس لزما لو یا قافله روانه شوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ د صحابه سره دي دا ځان لاجیب واقع ده چې دی پلارتل نو ساروی کم اس خلق ډیرو نو په دوو کسو یو ساروی په دوو کسو یو ساروی دی نو دا عمر صاحب سره یو غلامو نو دو په دو باندې یو ساروی دی وسره نو سمو دبا عمر په اوخ باندې سورو او هغه غلام به پړی نیولې نو چې هغه ټیم به پورا شو نو عمر کوزیده او غلام ته یو زمان نمبر دی بره خېجا غلام صاحب دا چې تکی دی شي تو خو امیر المؤمنین تا نه ټوله دنیا رپیږي په hebat کې دا سن کېږي بس ما به پړی نیولی زبا گزاره کوم زم به تبه بره ناسته هغه قیامت پر ورځ بسکو د خدای دربار کې بسکو تبه پیاده دی مدینه نه ما بوزي تر شام پورې خېجه برا دی امیر المؤمنین وای دغه مسلمانان ګټي کولی شي دا مسلمانانو له خدای فتح او نصرتونه او کامیابی ورکي زمونږ دی غلو لنا دی ډاکوانو لنا زمونږ دا خو غلو ډاکوان دي ګټې دی له خدای ورکي نو غلام بچ نمبر راغی نو پړې به عمر صاحب ببر او خط او چې کله به د عمر صاحب نمبر راغی نو غلام ببر او خط او پړې بابو حضرت عمر فاروق نیولیو غلام برا نو چې کله عجیب دا وا چې کله
د خار ته داخليږي کنه مصر ته لا داخليږي هغه شام لا رسته دی چې کله د خار ته داخليږي دغلته کې نمبر د عمر د پړی د نیو راځي غلام طیب صاحب خار ته داخليږي دنیا خلک استقبال لراوته دي دنیا استقبال لراوته ده نو چې زبره ناشته مو تا پړی نیولي شرم نه دی خلق بسوي عمر وینه انصاف نه وکړل برخېږي ټول خلق مینتونه وتوکل صاحب داسې نه کیږي وی بس پارام کینا علماء د پخوانو کتابونو راغلي دي کتابونو ته ګوري د عمر خو یو دبدبه وا یو لوی جذبه ده عمر تم ګوري کتاب تم مرګرو ته وی د امیر المؤمنین نه چې دا بره ناشته دا نه دی تاسو وایي چې په پلان کې اس باندې سور دی او مخ کې اوخ باندې سور دی دا امیر المؤمنین والله کدی مون کتابونو کې چې د اخر زمانه د پیغمبر د دویم خلیفہ کوم صفاتونه دی په دې لک کې نشتا هغه وته چې پړی نیولې دا وګوره پړی نیولې دا وګوره وې د کې دا صفاتونه نشتا خدا خو غلام دی نو خو پړی نیولې دی وې دا غلام نه دی د امیر المؤمنین دی نو چې په خار وردن نشو ناغي وته جنکه راسته وي او ورته وی چې سامانونه په لوخو کې واچوي او د مسلمانانو په دې لخر کې وردن نشه د پدی باندې چې مونږ په تاسو سامان خرڅو ګولې خرڅو دې زمانہ کې مثلا بل شي خرڅو نو دی په نظرونه په تاسو لګيږي او کله نور څه مطالبه کوي پورا کوي چې دا مسلمان برباد کو وری عموما چې کافر مسلمان نیولې دی په دقه را نیولې دی د مسلمان د نیوکو طریقه دقه ده وردن نشه په فوج کې جازارونه بربند کې خلک هم خولې دا علاقې خشته دي او که نور څه مطالبه کوي مې منه الله عمر صاحب یو خوش आवाज تاوي وی د قران شریف د آیت تلاوت وکړه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مسلمان ته اعلان وکړه چې نظر ښکته کا او د خپل اندامونو حفاظت وکړه او مسلمانو خذو ته موایا الله وای چې نظر ښکته کا او د خپل اندامونو حفاظت وکړه هغه قاری لګیا د تلاوت کوي او صحابه سرونه ښکته کړل یوې خد تم نیغ نه ګوري یو خد ته نظر قدرم اونکو او دا مسلمانانو ګټه دې خلکو کړی دي نن خو په موږ پسې بربندتوب پور تر دن نه کنه خو خو خلک سینما په خبر تتل فلم لبا په خبر تتل اوس په برستن کې دن نه فلم ګوره او چې کم نمبر فلم ګوره نه ګوره الکه بلو پرنٹ غږیږي په خبر کې مونږ هم چغې والے تاب هم چغې والے بلو پرنٹ ته او بربند تصویر دی او دادی او دادی نن د کوټه د 1200 دا تو کالو ماشوم په بلستان کې دن بلو پرنٹ ګوري نن با تو کالو د شپږو کالو ماشوم لمتا دولشته موبایل غشته دي او په بلستان کې دن پروت ته بربند جنې وته غړيږي دا دروغ هم کرشتیا به موایا د قوم سره به خدای مدد وکي مال داستر کې خدای دی لرا کړی مال دا غوګونه خدای دی لرا کړی مال دا ازله خدای دی لرا کړی دی مال دا اندامونه خدای دی لرا کړی دی والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا الله وی د مور د ګډه نه مروسته اسنه نه خبر وجعل لكم السمع وغم درک والابصار استرګ می درک والافئده ظل می درک لعلکم تشکرون چې د دې نعمتونو قدر وکړي او مفسرین لیکي وی دا سترګو قدر دا د شکریا دا د چې ته په نیکو ته وګورې ګناه ته په نه ګورې دا د سترګو نه شکرې دی وکړه کوم مقصد لته خدای اندام پیدا کا هغه مقصد ته والی وی د شکر دی دغه وخت شکردار چې ته په نیکی وورې ته په ګناه په موبایل نه وورې د سترګو شکردار چې ته په نیکه ته وګورې بربند جی نه تنه نو مونږ غړې په غړې رب خپک غړې په غړې رب خپک مونږ خپک زمونږ خويندو خپک زنانو لم مونږ دا غټه غټه موبایل غشتي دي نو چې ته په ګن ګوري خدای ته وګورې دی په ګوري په نه ګوري هغه په بیت الله ګوري هغه هم په ګوري کنه ته ګورې هم په ګوري کنه نو زنانه او نارینا راکوټه او لوی ټول په ګناه سر دي
ټول د سترګو ګناه کړي، ټول د غوږونو ګناه کړي، نو رب به کوم ځای نه رحم وکړي؟ په غم اخته کړی دی امت نن په ګند اخته دی، نن امت په مصیبت اخته دی. واړه ماشومان د تعلیم نه وتل، موبایل د سکول واړه د موبایل نه د تعلیم نه وتل، موبایل بابو سره په دفتر کې موبایل، د سکول استاد سره موبایل، ډرایور سره موبایل، مولا سره موبایل، طالب سره موبایل، شیخ صاحب سره موبایل، پټکی والا صاحب سره موبایل، ګیرخریلی سره موبایل، او ټول دغه موبایلونو ته ګوري. هیڅ هم نشته، خبره ختم. هلته داسې نشته، په بار ملکونو کې هغوی بیا هم ګزاره کوي. ما ته مخکې ورځ کې انګلینډ نه یو سړي تیلیفون وکړو، مسلې تپوس یې کو، نو چې مسلې جواب مې ولا ورکړي، جی یو مسله بل هم ده، خوا به راته بیا بل وخت ټیلیفون وکړم. مې وایه خیر زه فارغ یم. وی نه جي زما ډیوټي شروع کېږي، زما سټور کې پرایویټ سټور کې ډیوټي شروع کېږي، ور روان یم. نو مې ولې ډیوټی وي؟ ډیوټی داران چې په موږ باندې موبایل بند دی، موبایل به نه استعمال مکمل به بند دی. نو هغوی خو ډیوټی کې نه استعمالی او تا ته وی استعمالوه. الله اکبر. نو موږ جاړو نن. نو هغه ورته وایي یو هغه وخت چې هغوی کوشش کو ستا په مسلمان په مصر کې او په شام بیت المقدس په ښار کې چې جنکۍ ورګډې کې، هغه وخت چې سرونه یې ښکته کړل، ښځو ته یې ونه کتل. یا ورته څه وایي؟ نو ډاکټر صاحب وایي ما ورته وایي چې بچې مسلمان یې وي، او افسوس د چا بچي یې؟ تاسو خو د صحابو بچي یې، تاسو خو د تابعینو اولاد یې، او نن تا ته پته نشته چې ګیره د چا نښه ده. تا ته پلار نو ویلې چې ګیره د مسلمان نښه ده؟ تا ته نیکه نو ویلې چې ګیره د مسلمان نښه ده؟ تا ته پلار نیکه نو ویلې چې پټکې پیغمبر په سر کړی دی؟ وی نور دکانداران هم راغون شو، هغه هلک یې ملامته کړه چې دا ته څه کې؟ یاره وی ما ته خو پته نه لګي، خو مونږ وی ګیرې والا چې وي نو بسې کینو، پټکي والا چې نو بسې کینو. دا حال اوس په دغه خلکو به عذاب د خدای راځي که به نه راځي؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله و عزت تا نه خرابوم تر څو چې ته ځان په خپله خراب نه کې. تا زه نه خرابوم تر څو چې ته ځان په خپله خراب نه کې. نو نن موږ دین پرېښی د دین کار هم پرېښی دی. هلکه رښتیا وایم که غلطه دی؟ دین مو پرېښی د دین کار مو پرېښی دی. نو بس خدای خفه دی که نه؟ نو خدای به مې خامخا وایي، خدای به مې خامخا خفه کوي. دغه حالت دی اوس. جومات ته چې مانځله ځم د بیت المقدس څنګه وه؟ عالم لیکي وی نږدې مې کمره واغېسته د بیت المقدس جومات سره، چې ما وی چې دا خو به ډېره دنیا دی جومات ته راځي، نو نږدې کمره لمه چې دغوندې په اسانه زر لومبي صف ته ور ورسم. وی سار وختي پاسېدم چې ورلم د جومات دروازه بنده ده، بنده ده. ما وی زه شکر دی که خیري کار وشو چې دروازه سینګ کولاویږي، نو لومبې به زه ورننوځم چې په لومبي صف کې امام پسې ځای ونیسم. وی سات تیرېده رڼا ورو لګېده. خدای پاکه لار مې غلط تک لګه سینګ. چا نه مې تپوس وکړو چې د جومات کومه دروازه کولاویږي؟ وی همدا دلته ودرېږه اوس به امام راشي. وی ولاړم دی کې موټر راغی، هغه ودرول ته کار پارکینګ د موټرو ځای و، هغې کې ودرو او یو سړی ترې راکوز شو. ګیره هم نشته او بریت هم نشته، پتلون کې دی، شارټ پتلون او بنین کې دی، او سیګرټ یې په خوله کې دی، هغه راکاږي، او چابیان یې راوستې دروازه یې کوله وکړه، او ما ته هم نیغ نیغ وکتل. وی دی مخکې زه ورپسې شم. خدایه پاکه د بیت المقدس د جومات خادم ته ګوره او دی شکل او سیګرټ. وی چې څنګه دا نه چې جومات کې سیګرټ راښکه؟ ما وی خادم بی. وی چې څنګه ورغی؟ وی هغه سیګرټ د پاره لوښي پراتو په جومات کې، سیګرټ و بورې هغه لوښي نه هغې سیګرټ کېښود او لوډسپیکر له ټک ورکه بانګ یې شروع. خدای پاکه ما خو دا د جومات خادم دی، دا خو بانګي دی، مؤذن دی. الجیبه دا وه چې سیګرټ نه به یو کش راښکه او یو به الله اکبر وی. سیګرټ هم خلاص شو، بانګ هم خلاص شو. پریشان خدای د دې بیت المقدس د جومات دا خادم، دا مؤذن. لږ ساعت پس امام صاحب راغی. امام صاحب چې راغی ما خو نه پېژن چې امام دی، مې دا به مقتدي. اوس سړی راغی او ګیره برېت یې خریدي دی،
پتلونه چولې دی او ټی مخې ویزان ده او سیبا سونا مونا دی او هغه سره هم سیګرټ دی. چې راغی په مصلور مخ کې شو، هغه امامو، هغه ته ځان له د سیګرټو لوښې پروتو په هغې کې سیګرټ کېښوده. قسم ده چې وي د سپونو مخ کې د سیګرټو د بوري لوښې پراتو. ته به اجره ده وی پدرې مونځ وکړه. یو هغه امام او دغه مؤذن او یو زه چې هوټل ته لاړم، بیره راله چای راوړه، ناشته راوړه. بیره ما ته نیغې ګورې یهودي خو نه. خدایا که زه یم چې نه مسله خلاصه شوه، که یم چې یم نو دا خو زه خو کافر شوم. ما ته یهودي خو نه، میں تا په سوب پیژندم. وی یهودیان هم ګیري دي، ستام ګیره ده. د یهودیان هم پټکې دی او تام پټکې والی دی. ما وی خدای وباسه مې د ښار نه، هر کله چې د خدای عذاب راتلو والا راغی پیدا. دا ولې مونږ په خپله مونږ د خدای نه ګیلې کوو. خدای نه ګیلې مه کوئ د خدای نه ګیلې. ته چې دریاب ته ور ودانګې او لامبو دله نه درځي او بیا هم د خدای نه ګیلې کوې، خدای ډوب دې کړم. د بره څلورم چت نه راودانګې په پوخ پرش او بیا هم وایې خدای مړ دې کړم. مونږ په خپله خراب یو. مونږ ښځې بربنډې کړې، لوڼې بربنډې کړې. مونږ ماشومانو له غټې غټې موبایلې په لاس کې ورکړې. مونږ خدای ته شا کړه، جومات ته مې شا کړه. مونږ د خدای دین ته شا کړه. رښتیا ووایه د قرآن او د حدیثو علم څومره خلک په خپلو بچو کوي او د دنیا څوک کوي. سهار وختي ماښامه پورې چې دا سوزکي او دا بسونه ډک چلیږي او دا پرایویټ موټر او سوزکي ډک چلیږي. دا مدرسو ته دا واړه وړي که دا سکول او کالج ته وړي؟ نو سکول کالج خو زه ورته بد نه وایم، مونږ هم پکې سبق ویلی، زمونږ بچي هم پکې وایي. خو څه ناسته د بورې بویه څه خو بویه که نه. نو چې دوه بچي دي نو یوه خو ولېږه، نو یو مدرسې ته مو لېږه که نه. چې درې بچي دي نو زه دوه دي خیر د سکول کالج ته ولېږه، نو یو خو مدرسې ته ولېږه. قرآن خو هم د خدای کتاب دی، هم زده کول غواړي که نه. نو حدیث خو هم د پیغمبر مبارک خبرې دي، نو دا هم زده کول پکار دي که نه. نو دنیا خو ضروری ده، مونږ خو ته انکار نه دی کړی. ډاکټر هم زوی جوړ کا ضروری دی، انجینیر هم زوی کا ضروری دی، د سکول افسر هم ته جوړ کا ضروری دی، دینه بغیر ژوند نه تېرېږي. لیکن قرآن هم ضروری دی که نه، د پیغمبر مبارک حدیث هم ضروری دی که نه، دین هم ضروری دی که نه. هغې هم څه عیسا ورکه که نه. نو مونږ تار نه ماسخوتنه پورې ټول په دنیا پسې منډې. جماعت له څونه وخت ورکې، خدای له څونه وخت ورکې، پیغمبر له څونه ورکې. او چې څوک د دین خبرې کوي هغه کې کنځل کوي هم نه پرېږدي. مدرسو پسې هم کنځل کوي، نو ګیرې پسې هم کنځل کوي، نو پټکي پسې هم کنځل کوي. نو که څوک د دین خبرې کوي نو هغه تا څه مصالحې ساړې کړې مړه دکې لګي دي څه چې مونږ ته وایي. یا خدای پاک دا په خپله خراب سړی دی او مونږ ته وایي سم شی. د په خپله دا چل کوي، د ټیک شو زه په خپله هم خراب یم مثلا. نو تا ته خو مې دوره دین خبرې وکړې که نه. زه خو ځان ته مورم او تا ته مورم، نو ما دې خدای سم کي، تا دې خدای سم کي. مثبت سوچ نشته، منفي سوچ. بلکې خبرې راوښکل مدرسو پسې، پټکي پسې، دین پسې خبرې. خلک کم خوا رسېدل، مولیان خلک کم خوا بوځي. ملا د خیرت ښه کوي، ملا یې د پیغمبر په لاره بوځي، ملا یې د قیامت تر ورځې خشته ژوند جوړول غواړي، ملا یې د قبر د عذاب نه بچ کوي. زه به ډېر ګناهګار یم خو تا ته هم نصیحت کوم که نه، تا هم خدای ښه کي، ما دې هم خدای ښه کي، ځان ته به هم نصیحت کوم. مونږ خدا دعوه نه ده کړې مولیانو چې مونږ د عمر صاحب د زمانې خلک یو. نرونو اخیری یو نسخه، یو خدای ته مخکې برمنټوب پرېږدئ او دا ګندم سیزونه موبایل د خپل بچي ښځې ته وساتئ او خدای ته وجاړئ. ګورئ وجاړئ. کنې نن کم عذاب چې په برما راغلی دی نو په عامو دی، په مولا یوازې نه دی، یا په شام کې چې دی یا په یمن کې دی. دا عذابونه که رالل والله که ته پاتې شي. او دغه لا وروستو خبره ده که زلزلې رالې، زلزلې طوفانونه رالل، سیلابونه رالل، بیا به څه کې جاړې به توبه به نه قبلېږي. او یو اخیری نسخه درته وایم چې هغې ته استغفار وایي. اټول وایې ښه استغفار وایې. د استغفار فایدې څه دي؟ الله پاک قرآن شریف کې فرمایي وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم. نبی علیہ السلام ته وایي چې ته تر څو په دې خلکو کې موجود عذاب به نه راولم. د رسول الله مبارک وجود د خدای رحمت. وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون، چې تر څو دا خلک ما نه بخنه غواړي.
پدی با عذاب نه راوړي. نو رسول الله مبارک یو امان لاړ، زه خو دنه لاړم خو بل امان مې پرېښی دی، هغې ته استغفار وایي، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب الیه. دام نه درځي یا الله مو بخا، یا الله مو بخا، سارو ما خام په تسبو یا الله مو بخا. خو ګورې بخل دا نه چې ګناه کېو مو بخا، ګناه کېو مو بخا، ګناه به ورسره پرېږدې. نو استغفار امان دی ښه. ټول ملګري دې وخت کې استغفار وایه، نفل کوئ، تسبیح کوئ، خدای ته جاړئ، فریاد وکئ د مرګ پته نه لګي، خپل رب راضي کې، رب مه خفه کوئ، الله به مونږ نه خفه کوي، مونږ رب خفه کو الله به مونږ خفه کوي.